ګیس پایپلاین راغلی دی بجلی ټرانسفارمر دغه په موقع د روډونه دي جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی. قدرمندو کاشف علي رن یو بل سور لاندې دی ملک پراپرټي. قدرمندو د پراپرټۍ پروګرامونه ما ډېر کړي دي او ټول زما وروریان دي. زه به هر چا له ورځم د هر چا اواز به اوچتوم. قدرمندو چې کوم د غریب دپاره یتیم دپاره او د بېوسه دپاره ښه سوچ کوي نو هغه زما ورور دی. که هر پراپرټۍ والا دی هغه زما ورور دی. قدرمندو ملک پراپرټي رشکه انټرچینج سره 10-15 منټ مزل دی. دلته تاسو به کتلی شئ د آبادي هم منځ یې چې کوم دی قدرمندو ملک پراپرټي سور لاندې حاضر یو. قدرمندو زما مقصد هم دا دی او زما وینا هم دا ده ډېر زما مسافر خویندې میندې ډېر روریان دي چې هغوی د ځمکو ټکل کوي. ډېر داسې غریبانان بېوسه دي چې هغوی د ځمکو ټکل کوي. ډېر داسې خلک دي چې هغوی وي زما د سر سوری وی زما دی یو 2-3-4-5 مرلې پلاټ وي. الحمدلله دې خلکو ډېر ښه سوچ کړی دی. که دا دي که نواز حاجي صاحب دی که نور پراپرټو والا دي ښه سوچ کوي نو انشاءالله موږ به هغوی سره اویلیبل یو. هغوی له موږ کوریج کوو. قدرمندو ډېر خبرې کول نه غواړم. ملک صاحب بر سره خبرې کوي. ځمکه سره ایډ کې ده هر څه برته ملک صاحب وي. تاسو موږ سره اوسئ چېرته هم مزې السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام صاحب څنګه یې ښې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیر خیرت بیا بالکل برابر کاشف بھائی ستاسو د راتګ یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ ملک صاحب. ملک پراپرټي څه سوچ دپاره د جوړه کړې ده څه سمجھ دپاره ملک صاحب څه سبق دی پکې؟ سبق خو پکې جی ډېر ښکلی سبق دی. اول خو ستاسو د دې میډیا ډېره شکریا چې تاسو راغلې. د دې میډیا نه چې موږ خپله ډېر ښکلی سبق زده کړی راغلي یو. د میډیا کار خو چې کوم دی نو خبر رسول دی بقایا هر یو سړي خپله چې ځان مطمئن کړي هغې باقایا چې کوم دی نو داسې چل دی چې مونږ خو په دې نیت باندې راوتي یو چې خپل غریبانان وروڼه لکه څنګه چې ما له خدای پاک په دې میډیا کې کامیابي راکړه نو زه یم چې دغه شان خدای پاک چې کوم دی هر مسافر له هر غریب کس له چې کوم دی نو کامیابي ورکړي. ځکه چې زه د مسافر وروڼو ته چې کوم دی نو د زړه د کومې نه سلام هم وایم او یو میسج چې کوم دی نو هغوی ته ورکوم. اول خو دا ویډیو تر اخره پورې وګوري. مونږ خپله چې کوم دی نو د دې میډیا په وساطت باندې چې کوم دی په دوبۍ کې یم او د الف خان به یو ویډیو مو وکته د هغې نه الله پاک موږ دومره اوچت کړو چې دا زموږ شپږم اووم خپل پروګرام دی او ځان هم مطمئن که هغه خپل هغه ویډیو کې ووایي ما خو پروګرام وکړو زما خبر رسول دی تاسو راشئ ځان مطمئن کړئ نو موږ په هغې کې چې کوم دی راووتو دغه شان ورپسې الله تعالی دې سټیج ته راورسولو نو دغه شان هر سړي له پکار دی ځان مطمئن کړي. بقایا د دې چې کوم دی نو ریټ جي 55,000 مرله ریټ دی مسافرو دپاره پکې بیا موږ ډسکاونټ چې کوم دی کوو انشاءالله. دویمه خبردار چې دې سره آبادي ده دا تاسو لیدی شئ او دا بجلی ده یو سړی وی ګیس منظوري شوی نو ګیس راغلی دی جی ګیس پایپلاین راغلی دی بجلی ټرانسفارمر دغه په موقع د روډونه دي جی او آبادي ده نو بس دغه ریټ دی او انتقال په موقع زمونږ د اول نه کم مسافر چې زمونږ دغه کتلی دي او پروګرامونه راسره شوي دي نو زمونږ 5,000 مرله باندې چې کوم 5,000 مونږ بیانه اخلو د یو پلاټ بیانه هغه پکې ځان له کار شروع کی بقایا پیسې په انتقال دي یا میاشت پسې یا دوه وي بس دومره پورې ټایم چې کوم دین ورکوه او پیسې په انتقال دي انتقالو شي بیا به پیسې راکوي دا پروګرام دی. ملک صاحب غریب دپاره یتیم دپاره بېوسه دپاره څه ګزاره پکې کوئ که نه هم صاحب ټو صاحب دا ریټ وایي؟ بالکل جی د غریب دپاره جي ما سره سپیشل ریټ وایي بالکل تر دومره کولی شم چې د جیبه پکې جوړي شو. ماشاءالله ډېر ښه سوچ خوشحاله اوسئ کامیاب اوسئ. روزانه تاسو څنګه یې طبیعت؟ خیر الحمدلله ډېره مننه کاشف بھائی چې تاسو راغلئ او موږ له ټایم راکړه او زموږ دې کتونکو ته زموږ د اواز تاسو ورسوئ ستاسو د میډیا په وساطت باندې دا موږ پلاټینګ کړی دلته انشاءالله او ډېر ښه سهولتونه دي پکې ګیس شته آبادي شته جومات شته انشاءالله او موږ 55,000 ریټ ورکړی دی 2,000 به ډسکاونټ دی دپاره د مسافرو دپاره او چې ستاسو په وساطت ستاسو په ریفرنس څوک راځي انشاءالله د موږ 5% په هغې کې ډسکاونټ ورکوو. مننه روزانه. ها روزانه تاسو څنګه یې طبیعت ښه دی؟ حالات واقعیات ښه دي؟
ماشاءالله ستاسو ډېر ښه سوچ دی غریب یتیم بېوسه دپاره څه به وي غواړې دغه کتونکو ته بس روزانه زمون خو دا یو میسج دی د غریبو خلکو دپاره چې مونږ کوم ځای ځان له خوښ نه کړو هغه بل له نه خوښوو دا مو ځان له خوښ کړی دی ځکه بل ته وایو چې دا واله ګیس بجلي جومات او آبادي دا شته روډ نږدې دغه رشکه انټرچینج دی نو انشاءالله تعالی غریب سړی او مسافر خلک دي زمونږ د دې موقع نه چې کوم دی نو فایده والي باقي دا زما انشاءالله تعالی مرګري دي پارټنران دي زما علي په نوم کار کوم علي پراپرټي ډیلر او دا ملک پراپرټي ده نو دې کې الحمدلله دواړه یو ځای دي او انشاءالله تعالی خصوصي ډسکاونټ د مسافرو دپاره ده او د غریب سړي دپاره ده بیا به اوسې خوشحاله اوسې قدرمندو زما مقصد همدا دی زه یم چې هر چا له ورشم او د هر چا اواز جوړ شم او د هر چا اواز اوچت کم دا خلک چې کار کوي نو دا خلک هم دعا دپاره کار کوي یا چې ما ته غریب دعا وکړي یتیم دعا وکړي بېوسه راته دعا وکړي قدرمندو دا سور نور به تاسو کتی شئ ملک صاحب باندې هم خولې راماتې دي په ما هم خولې راماتې دي د سور نور ته مونږ ولاړ یو نو مونږ د ستاسو دپاره ولاړ یو دغه مسافر دغه خویندې میندې دغه روریانو دپاره ولاړ یو دغه غریب خلکو دپاره ولاړ یو دغه یتیم بېوس خلکو دپاره ولاړ یو ما چې نن مایک اوچت کړی دی او زه دلته د اواز اوچتومه نو الحمدلله په هغه خلکو زه ویاړ فخر کوم چې زمونږ په اواز ودرېږي زمونږ په اواز لبیک کوي قدرمندو راشئ دلته وزټ ولګوئ دا ځای تاسو وګورئ ګیس بجلي او ورسره نږدې هم مین سړک چې کوم مین سړک دی هر څه اویلیبل دي قدرمندو ډېره خوشحالۍ خبره ده چې دا خلک د غریب دپاره یتیم دپاره او بېوسه دپاره ښه سوچ کوي دا واس زموږ خپرونه ملک پراپرټۍ سره چې هر چېرته یې الله هم خوشحاله آباد کامیاب لره خپل کیمرمین وسیم جان سره الله هم لره والسلام